حدیث شریف کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. یعنی موسی علیہ السلام فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې ذکر کوي څوک ذکر نه کوي د دواړو مثال داسې دی لکه د ژوندي او د مړي. د ذکر کول کې مثال داسې دی لکه د ژوندي او د نه ذکر کول کې مثال داسې دی لکه د مړي. نو محترم ژوند د هر چا خوښ دی خو د مرګ نه هر څوک یریږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک د الله تعالی ذکر نه کوي د هغه مثال د مړي په شان دی. یعنی د ژوند دی خو د مړي په حکم کې دی ځکه چې د په دنیا کې په فضیلاتو کې وخت تیری په عباسو کې وخت تیری او د الله جل شانه دنیا ته سم مقصد لپاره را لېږلی دی. هغه مقصد چې کوم دی نه خپلی د الله جل شانه عبادت نه کوي الله جل شانه په دنیا کې نه راضي کوي. نو دا انسان چې کوم دی ظاهرا ژوندی دی لیکن د مثال د مړي دی. د په دنیا کې اوسېدل هغه هېڅ پیدا نه ورکوي. نور د خوراک مراد کول د رزق پیدا کول دا رسل دی محترم او اول د الله جل شانه عبادت کول دي. ځکه محترم موږ او تاسو چې الله جل شانه پیدا کړیو د یو مقصد لپاره پیدا کړیو او هغه مقصد څه دی؟ الله جل شانه عبادت دی. ورځ د قیامت به چې کوم دی زموږ نه الله جل شانه د ذرې برابر د هر یو څیز باره کې تپوس کوي ای انسان ژوند مې درکړی و ځواني مې درکړې وه دغه ځواني دې په څه کې تېره کړې وه مال دولت مې درکړی و دغه مال دولت دې په څه کې خرج کړی و علم مې درکړی و په دغه علم دې څومره عمل کړی و. یقینا عزتمند ورونو دا ځواني دا یو ډېر لوی غنیمت دی. کله چې انسان بیمار شي محترم او بیا انسان ته پته ولګېږي انسان د ځان سره لږ سوچ وکړي چې یقینا دا ژوند دا څومره لوی غنیمت دی. نو محترم هر شی چې کوم دی په دنیا کې هغه په پیسو باندې ملاویږي لیکن ژوند هغه دوباره په پیسو نه ملاویږي. که د یو انسان نیټه مقرر شي محترم وخت پوره شي دا هغه نه ساوزي محترمو بیا که ټوله دنیا را ولګېږي که نه نو په کروڑا روپو هغه چې کوم دی یا مرسا نشي ورکولی. نو الله جل شانه نن موږ او تاسو له وخت راکړی دی ژوند راکړی دی محترمو. نو موږ او تاسو خپل ځواني دا د الله جل شانه په لار کې خرج کړو. په دې دنیا کې چې کوم دی محترم موږ او تاسو د ځان نه الله جل شانه راضي کړو د الله جل شانه عبادت وکړو ځکه چې زموږ او تاسو په دنیا کې د ژوند اصل مقصد هغه د الله جل شانه عبادت کول دي. الله جل شانه خوشالول دي محترمو. د دې وخت چې کوم دی محترمو داسې مثال دی لکه د سرو زرو. دا وخت چې کوم دی محترمو ډېر زیات قیمتي دی. الله جل شانه چې موږ او تاسو دا کوم وخت راکړی دی د دې مثال د سرو زرو دی. بیا موږ او تاسو د دې نه چې کوم دی فایده واخلو. دا وخت چې کوم دی په عباسیاتو کې تېر نه کړو محترمو ځکه چې دا ژوند دا وخت دا بیا بار نه ملاویږي. دا فراغت چې کوم دی دا بار نه ملاویږي محترمو. الله جل شانه نن وخت راکړی دی که موږ او تاسو دنیا کې وګورو داسې کسان وي چې هغوی ټوله ورځ د دنیا په مال کسب هرڅه کې چې کوم دی مشغول وي. که مونځ کوي هم ټول سوچ د دنیا په مال دولت کې زما خو دنیا کې بس دا مقصد دی. حالانکې دا دنیا پاتې کېدونکې ده. د دنیا دا ژوند چې کوم دی دا فاني دی. دا د یو څو ورځو ژوند دی محترمو. که یو پېره انسان وفات شي د انسان دا سترګې پټې شي محترمو نو غریبیات د انسان پسې د نیکو اعمالو هغه دروازه بنده شي. بیا انسان که هر څومره نیک اعمال کوي نه کېږي محترمو. اعمال خو اول کېږي نو او الله جل شانه قبلوي نو. موږ او تاسو له پکار دی چې په دې دنیا کې د الله جل شانه ذکر ډېر زیات وکړو. الله جل شانه فرمایي فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. د ذاکرینو سلو د پاره د ذاکرینو خاص د پاره الله جل شانه فرمایي د فرما جنت تیار کړی دی اجر عظیم او اجر عظیم تما تیار کړی په آخرت کې. نو عزتمند ورو بیا موږ او تاسو هر حال کې د الله جل شانه ذکر وکړو د الله جل شانه عبادت